وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون قالوا نرتله ب7 أحرف. ګورو قرآن کریم کې اسباب د غضب سدي څنګه چې قرآن کې الله تشریح کړل. یو سبب د غضب تبديل نعمت الله، دا الله رب العزت نعمت بدلول دا سبب دی د غضب الهی. سورة بقره 1 ته وګورئ. قال تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. ما درته غوښې مړزان او ترنجبین مې درته راکوز کړه، تاسو چې دیدو الوګانو ټماټرو ګوپین موپین پیپر دا شنو فی ګرځي. اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا. په اخر کې وای وباءوا بغضب من الله. دا الله په نعمت کې تبديل وکړ نو الله فرمایي په لوی غضب د الله باندې څه شو اخته شو. یو سبب د غضب تبديل نعمت الله. دویم په منزل کتاب باندې کفر کول او د پیغمبر سره دشمنی کول. سورة بقره 9 نمبر آیت وګورئ. بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. یو کفر کوي ما انزل الله او بل کینه وکړه چاته چې چاته کتاب را لاله دوکاره وکړه کنه وسه تا ګورئ. فباءوا بغضب على غضب. نو دو کار کړو، یوی کفر وکړه الله پیاتون، یو غضب دا شو پیغمبر سره دشمنی شروع کړل دای بل غضب شو. فباءوا بغضب على غضب. دریم نفرت کول د حق دین او په دین اسلام باندې طعنه کول. سورة مائده 8 نمبر آیت ته وګورئ. قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. دای په حق دین باندې طعنه شروع کړلی، الله رب العزت په دې باندې غضب راولېږي. د مؤمن قتل قصدن سبب دی د غضب الهی. سورة النساء آیات نمبر 93 وګورئ. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. دا الله غضب به ور باندې. افتراء علی الله سبب دی غضب الهی. سورة اعراف 152. دا الله د رحمت نه امید کېدل سبب دی د غضب الهی. سورة ممتحنه 10 نمبر آیات. جدال د پیغمبر سره پاسما او شرکیو کی سبب دی د پاد غضب الهی. سورة اعراف 1 مرتد کېدل پس ایمان نه سبب دی د غضب الهی. سورة نحل 1 نمبر آیات. تولی تیخته کول په جنگ کې سبب دی د غضب الهی. سورة انفال 14 نمبر آیات دا تاسو وګورئ. ومن يولهم يومئذ دبره. چا چې دشمن تشاکړه په ورځ د جنگ باندې فقد باء بغضب من الله. یقینا د اخته شو په لوی غضب د الله باندې، په لوی قهر کې گیر شو. اختلاف د وعدینا د پیغمبر سره سبب د غضب الهی. سورة طه 8 جګړه کول په توحید د الله کې سبب دی د پاره د غضب الهی. سورة شورا 14 نمبر آیات. سرکشي کول د الله پر رزق کې سبب دی د غضب الهی. سورة طه 1 نمبر آیات.